چې ته په خپلو لاسونو لاړ شي تعویض راوړې د بچي غاړې ته واچې ته به دته عقیده څه ښې ته به د دې نه بعد بیا دته سړیتوب ښې ته به د دې نه بعد دته ادب ښې ادب او سړیتوب او علم که بچي ته ښو غواړې دنیوي او دیني هغه به د وړوکوالي نه ښې ماشوم ته به د دې عمر نه خبره ښې اوس بعض زمونږ خلک دا وایي اوس یې پرېږده بیا به ورسره ګورو او بیا دې کله ګوري چې کله هغه د 15 کالو نه واوړي ګیره او بریک دا راشي دا لوی سړی جوړ شي او هغه په یو غلطه لار رالوی شي دا خوی د ده بدلول بغیر د الله د توفیق نه کېږي ته به د دې نه بعد بیا دته سړیتوب ښې ته به د دې نه بعد دته ادب ښې ادب او سړیتوب او علم که بچي ته ښو غواړې دنیوي او دیني هغه به د وړوکوالي نه ښې چې دی په دې رالوی شي وشاب حدیث کې راځي نشأ فی طاعة الله ځوان چې هغه رالوی شوی د الله په بندګۍ کې رالوی شوی مطلب دا چې وړوکوالی په دیندارۍ کې تېر کړی او وړوکوالی په دیندارۍ کې هله تېرېږي چې ته خپل بچي ته د وړوکوالي نه خبره کوې او شکر ماشوم ته عقیده ښیي تا چې ته خپل بچي ته دا ښوري چې الله څوک دی تا خپل بچي ته دا ښوولي دي چې بندګي یوازې د الله په کار ده چې ته په خپلو لاسونو لاړ شي تعویض راوړې د بچي غاړې ته واچې ته به دته عقیده څه ښې اخو تا د وړوکوالي نه په تعویضونو باباګانو درګاهونو دربارونو رالوی کو چې ته د بچي په مخ کې فلمونه او سندرې او فحاشیانې ګورې دا بچی تا په خپله په دې رالوی کو وی جي ما خو ورته ویلي نه دي تا ورته ویلي نه دي خو هغه تعیني تا بچی د وړوکوالي نه په کنځلو په بدو ردو په دې رالوی کو ته بیا دنه څنګه تمه ساتي چې دنه به الله ګډ سړی جوړوي نو ماشوم ته به د وړوکوالي نه خبره ښیي وړوکوالي نه موږ سره ما چې کله قرآن یادو مدرسه کې نو موږ سره یو ماشوم و پنجابی و او د هغه عمر یاره ډېر په مشکله 7 کاله به و ډېر په مشکله ویم ما ته دې چې کارې 7 کالونه کم او هغه قرآن پوره یاد کړی و پوره او د هغه والدینو به باقاعده د هغه استاد سره ما به لیدو که نه روزانه به یې رابطه و روزانه نن یې څنګه سبق ووایي نن یې داسې ووایي نن یې دا ووایي نن دا موږ ورته دا ویلو درته دا ووایه درته داسې ووایه دا هغه مور پلار دی چې د بچي غم ورسره دی ته سوچ وکړه ماشوم لا 7 کاله نه دي پوره شي او زه ته قرآن یاد دی خو دا به مور پلار څه محنت کړی دی بعض وایي چې دا به ماشوم ذهین ماشوم که ډېر لوی ذهین دی خو چې ما او تا سره کوشش نه کوو دنه څه شی جوړېږي کیدای شي دا ذهن د ده په غلطه لار کې استعمال شي ذهین خو هر ماشوم دی تقریبا او شاذ و نادر داسې راځي چې د ماشوم ذهن کمزور دا ګوره ډېر لږ راځي نور عموما د ماشومانو ذهن تیز وي